د بلخ ولایت د امنیې قومندانۍ ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت په د 2 میاشتو کې الحمدلله 19 میله اسلحې نیولې، مختلف نوع اسلحې دي. په دوی کې کلشنکوف دي، توپانچې دي، پپایشې دي، او په دوی تړاو باندې 10 کسه نیول شوي دي چې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا مختلفو ولسوالیو او ځایونو د نیول شوي چې غیر اصولي غیر قانوني په کورونو کې ساتلې. په تیر کال کې ما الحمدلله 102 میله اسلحې هم نیولې دي چې په دوی تړاو باندې 15 قاضي هم بررسي کړي دي. په دوی باندې 14 کسه نیول شوي دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. د فتوحاتو نه تر دې وخته پورې الحمدلله 614 میله اسلحې نیول شوي دي چې په دوی تړاو باندې 90 کسه نیول شوي دي. کوم خلک چې غیر اصولي غیر قانوني اسلحې په کور کې لري هغه باید راوړي د بلخ ولایت امنیې قومندانۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت تسلیم کړي. که چیرې دوی غواړي چې قانوني او اصولي د کارت واخلي او اسلحې او جواز واخلي، هغه موږ ادارې او شعبې ورته لرو الحمدلله. او که چیرې داسې په کور کې ساتلي وي نو هغه موږ ته راپور راکړي او چې موږ تسلیم خط ورکړو، اسلحې موږ ضبط کړو. نو که چیرې دوی په دوی تړاو باندې ونیول شي نو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.